د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته 3,500 پوځي تر ټولو مهم وسایط ډالۍ سول. په یادو پرمختللو وسایطو کې ډول ډول لوی او واړه موټرونه شامل دي. دا چې یاد وسایط چا څنګه او ولې ملا یعقوب ته ډالۍ کړل او یادو وسایطو کې کوم کوم موټرونه شامل دي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ملي دفاع وزارت وایي 215 البدر قلي اردو کې 300 ویجاړ سوي وسایط رغول سوي. 215 البدر قلي اردو کې 300 ویجاړ سوي وسایط رغول سوي. د ملي دفاع وزارت پر رسمي ټویټر پاڼه په نشر سوي خبر کې راغلي چې په 215 البدر قلي اردو کې 300 ویجاړ سوي وسایط رغول سوي دي. خبر کې راغلي چې د البدر قلي اردو د ابودیجانه لیوا د تخنیکي ټیمونو لخوا څه باندې 300 نظامي وسایط چې ویجاړ سوي او د کارونې وړ نه وه بیرته رغول سوي او کارونې ته چمتو سول. خبر پاڼه زیاتوي چې په ترمیم سوو وسایطو کې 150 انټرنیشنل کاماز موټر، 125 حموي شوبلې، 2 ضربتي ټانګونه، 14 اکمالاتي ټیلرونه، 10 غټ او کوچني پورکلیف موټرونه او 15 حموي امبولانسونه شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت د انجینرۍ او تخنیکي ټیمونو تر هلو ځلو وروسته سلګونه نور وسایط هم د بیرته فعالیت په موخه تر کار لاندې دي. همدارنګه څو شیبې مخکې د ملي دفاع وزارت پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې لیکلي په 203 منصوري قلي اردو کې 41 عرادې بېلابېل وسایط ترمیم سول. د 203 منصوري قلي اردو اړوند په 2مه لیوا کې د تخنیکي ټیم له لورې 41 عرادې بېلابېل ډول وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو سول. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه هر اړخیزو معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.